ارګ د اجرایي ریاست په نوم نور هیڅ جوړښت نه لرو. وروسته له هغې چې د ټاکنو ناکام نوماند اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ابله د یو حکم له مخې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشران او غړي ممنوع الخروج اعلان کړل، حکومت هم اجرایي ریاست لغوه اعلان کړ. ارګ وایي له دې وروسته دوی د اجرایي ریاست په نوم هیڅ کوم جوړښت نه لري او هر حکم فرمان او مکتوب چې ترې صادریږي غیر قانوني دی. دا خبره تېره شپه د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي وکړه. هغه عبدالله ابله ته په غبرګون کې وویل چې د ممنوع الخروجي صلاحیت د افغانستان د قانون له مخې یوازې لویه څارنوالي او ستره محکمه لري. اجرایي ریاست په دې کې کوم اقدام نشي کولی. صدیقي زیاتوي د ولسمشر غني د ټاکنو تګلاره همدا وه چې د ملي یووالي حکومت جوړښت به دوام نه کوي. خلکو هم په همدې هدف ولسمشر غني ته رایه ورکړه او د بریا پورې یې ورساوه. اجرایي ریاست د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم یو مکتوب استولی و چې ګواکې د ټاکنو کمیسیون ټول مشران او غړي ممنوع الخروج دي، خو کورنیو چارو وزارت یې غوښتنه ورد کړه. یاد وزارت د عبدالله ابله حکم رد کړ او زیاته کړه چې د اتباعو ممنوع الخروج حق یوازې لویه څارنوالي او ستره محکمه لري. عبدالله ابله وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو مشران او غړي ممنوع الخروج اعلان کړ چې په ټاکنو کې ولسمشر غني بریا خپله کړه. عبدالله ابله تور پورې کړ چې ګواکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پراخه درغلي کړې او د درغلیو پر مټ د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې اعلان کړې. عبدالله ابله ګواښ وکړ چې دوی به ډېر ژر خپل نوی حکومت چې ټول شموله دی اعلان کړي. په تېرو ټاکنو کې ولسمشر غني 50.40 سلنه رایې اخیستې دي او سیال یې عبدالله ابله بیا 90.50 سلنه رایې ترلاسه کړي. خو عبدالله ابله د خپل ټیم او پلویانو سره په ګډه د ولسمشر غني بریا نه مني او وایي چې ټاکنو کمیسیون فساد کړی چې غني یې بریالی اعلان کړ. بل خوا ولسمشر غني هم د بریا د ترلاسه کولو سره سم په اړه کې د خپل ټیم او پلویانو سره یو ځای جشن ونمانځه او عبدالله ابله ته یې په اشارې سره وویل چې ټول سیالان یې مات کړل، نورې کیسه ورختمه شوه. ولسمشر غني تېر ماښام د انتخاباتو کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ باورلیک یا وثیقه هم ترلاسه کړه. د یادولو ده چې ولسمشر غني ته د اروپایي ټولنې له لوري هم په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړل شوې ده. ډېره مننه چې ویډیو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا